درنو لیدونکو په افغانستان کې د کووید-19 یا کرونا ویروس د مثبتو پیښو وروستي جزئیات په هیواد کې مثبتې پیښې 484 مړه شوي کسان 15 رغېدلي کسان 22 په همدې تړاو راسره د بحث لپاره میلمانه دي. په سټوډیو کې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو رئیس ډاکټر عزیز الله امیر او همدارنګه د سکایپ له لارې په کابل کې د امیر روغتون رئیس میرویس امیري. دواړو خواغلو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب غواړم پیل له تاسې څخه وکړم. لکه څنګه چې په جریان کې یاستئ کرونا ویروس تر نړیوالو هیوادونو وروسته په افغانستان کې چټکې مرحلې ته رسېدلی او خورا د اندېښنې وړ مسله ده. ورځ تر بلې تلفات زیاتیږي او د مثبتو پیښو کچه هم ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نن هم 40 مثبتې پیښې په 13 ساعتونو کې ثبت شوي دي. د اندېښنې وړ مسله ده. شته تدابیر تاسې څنګه ارزوئ؟ کافي دي؟ اول خو سلام تاسو ته ستاسو محترم لیدونکو ته یو لنډه اصلاح به وکړم. زه د اتحادیې د انجمن رئیس نه یم بلکې د بورډ د رهبري د بورډ غړی یم. زه فکر کوم چې دا خو یو جهاني مشکل ده او په ټوله دنیا کې ټول هغه قوي هیوادونه هم له هغه امکاناتو نه چې ورته لازم دي هغه امکانات متاسفانه چې اوس نه لري. اما له خپله ما په نظر د ویروس د مشکل نه مطبوعاتي مشکل یا تبلیغاتي مشکل ډېر لوی جنجال خلکو ته جوړ کړی ده او ډېر غټ تشویش جوړ کړی ده. ما په اند د ویروس اصلي مشکل چې د ویروس له وجې نه رامنځته شوی دومره لوی نه ده لکه څومره چې دا اقتصادي مافیاوې د دې شاته دا دومره لویوي او دومره خطرناکوي چې خلکو ته تر څو هغه سټرس او هغه تشویش ور واچوي او د دوی مقاومت نور هم راټیټ شي او د دې ویروس له کبله مړینه لوړه بوځي. څنګه لکه ډاکټر صاحب کولی شي لږ وضاحت ورکوي؟ په همدې منځ لګیا یم چې په افغانستان کې او په نورو ټولو هیوادو کې د ویروس د کرونا سره دغه کم تدابیر چې موږ وایو یا دولت وایي وزارت صحت وایي له دې نه سوا بل شی نه لري. یعنې موږ ورته نه کومه بله تدابیر لرو نه ورته کوم بل کار کولی شو غیر دې نه چې خلکو منځ کې فاصلې زیات شي د وخته پورې خلک په کورو کې پاتې شي. وقایوي تدابیر لاس مینځنه او غیر جلوګیري له تماس و دې شیانو نه نور څه ورسره نشو کولی. یوازینی شی چې د دې لپاره تداوي ده یوازینی شی چې د دې ویروس مقابل کې کار کوي او مقابله کولی شي هغه زموږ خپل وجود اسکر د خپل وجود معافیتي سیستم ده. د وجود معافیتي سیستم روغ وجود ته ضرورت لري، قوي وجود ته ضرورت لري. موږ باید پوره ویټامین ولرو، موږ باید یو ښه کارآمده دفاعي سیستم ولرو. که کله موږ خلکو ته غیر له سټرس نه غیر له تشویش نه غیر له اضطراب نه بل شی نه ورکوو د دوی دغه سطحه د مقاومت راټیټېږي او موږ د مړینې کچه ډېره جګه بیایو. نو زه فکر کوم چې ویروس له ډېر پخوانه د انسان چې کله پیدا شوی ویروسونه ورسره پیدا شوي په لکونو ویروسونه شته 15,000 نه زیات ویروسونه چې په انسان کې د مرض تولید کولی شي پېژندل شوي دي او د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې مختلف میکروبونه شایع شوي دي، مختلف میکروبونه راغلي دي. د ویروس د کرونا په هکله باندې ډېر زیات سوالونه وجود لري، ډېر زیات معلومات لا ضرورت شته. موږ ډېر دقیق معلومات دقیق مراکز د معلوماتو متاسفانه ډېر قابل اعتمادي نه لرو. نن سبا خلک په WHO باندې هم سوالونه لري، په CDC باندې هم سوالونه شته. ډېر تصامیم ډېرې خبرې پکې سیاسي نیول کېږي او دې مشکل نه د خلکو ذهنیت یا د خلکو فکر غلط طرف ته انتقالوي. لکه اوس د خلکو د ذهن آماده کول د واکسین لپاره د خلکو د ذهن آماده کول دي. یعنې ستاسې هدف ډاکټر صاحب بخښنه غواړم دا شی دی چې رسنۍ مخکې تاسو ویلې چې په دې برخه کې ګرام یې تاسې وبللې، یعنې ستاسې هدف بین المللي رسنۍ بلې وو، یعنې ستاسې هدف دا دی چې کوم سپاټونه چې مثلا جوړ شوي او په دې برخه کې نشر کېږي او رسنۍ نه هغه ډېر معقوله دي، هغه ډېر معقوله یعنې رسنۍ څنګه تېروتنې کړي دي په دې برخه کې خبرونه نشر کړي آګاهي ورکړي خلکو ته؟ دا خو د رسنیو وظیفه ده. هغه خو ډېر ښه کار ده، هغه خو ډېر ښه کار ده او هغه باید وکړي. بد کار په دې کې په دې کې بد دا ده چې کوم خبرونه چې CNN یا CBC یا سکای نیوز دوی جوړوي او نشروي دا 80% سیاسي دي.
80% د غټو تجارتي نړیواله دوايي مافیا په کمپنۍ دې کې لاس لري هدف دې دا شو غټې دوايي کمپنۍ د شاته ولاړې دي او دوی ته هغه ډایرکشن ورکوي یعنی مثلا تاسو وګورئ مطبوعات څومره د وجود د ایمونیټي یا د معافیت د سیستم د لوړولو باره کې خبرې کوي څومره په دې باره کې خبرې کوي او څومره په دې باره کې خبرې کوي چې دومره کسان مړه شول او دومره کسان مړه شول او دومره خطرناک وزنه کوي او هېڅوک بچ نه دي او دا به 20 میلیونو ته ورسېږي او دا به 10 میلیونو ته ورسېږي هر ورځ تاسو اول وګورئ د دغه ارقامو چې دغه کیسونه تثبیتېږي دې څومره خلکو ته غلط ذهنیت ورکړل شوی چې خلک داسې فکر وکړي چې دا اوس دغه نن 40 کیسه زیات شول سبا 100 زیات شول بل سبا 200 زیات شول دا دا خو وجود لري دا تشخیص شول نن موږ د لابراتوار د تشخیص ظرفیت دومره و کېدای شي تاسو نن اعلان وکړئ چې موږ 2000 کیسه فی ورځ کې یو ورځ ممکن په لکهاو نفر وي نو دا ظرفیت تر اوسه موجود نه دی چې دا ټول ته رسیدګي وشي نو دې نه داسې شی جوړول چې د خلکو فکر داسې وټکول شي دوی مقاومت نور هم راټیټېږي موږ د دې ویروس مقابل کې نور هم ضعیفه کېږو نور هم د موږ د مړینې کچه لوړه بیایي غیر له هغه نه انسان ته خدای داسې قوت او داسې توان ورکړی داسې له ډېرو وایرسونو سره زه دا نه وایم چې موږ کرونا وایرس لپاره باید هېڅ نوع تدابیر ونیسو موږ وجود دفع کوي نه دا کله هېڅکله زه نه وایم زه وایم چې دې لپاره یوازینی او لویترینه د فعل حال لپاره زه تاسو سره خبرې کوم غټترینه دفاعیه یې موږ د وجود عسکر دي یې موږ د وجود دفاعي سیستم ده موږ باید دا معافیتي سیستم قوي کړو حمایت یې کړو دې ته نور هم توانایي ورکړو او هغه خپل تدابیر چې موږ د روغتیا وزارت وایي هغه باید عملي کړو نور اضافي تشویشونه د خلکو منځ کې باید خلق نه کړو او موږ وجود د ډېرو میکروبونو د وایرسونو مقابل کې مقاومت لري تر څو هغه دفع امیر صاحب افغانستان یو بېوزله او فقیر ملک دی او افغانان هم تر ډېره تاسې ګورئ چې د اقتصاد له لحاظه ډېر ضعیفه دي او اقتصادي کچه تقریبا د ډېرو خلکو ډېره ضعیفه ده په دغه اساس تر ډېره هغه کسان له دې ویروس سره په ګواښ کې دي یا ګواښ ورته متوجه دی چې هغه کسان قلبي ناروغۍ ولري د شکر ناروغۍ ولري نورو ناروغیو باندې مبتلا وي یا اخته وي په افغانستان کې خو ډېری داسې خلک شته دي چې یو ناروغي نه یو ناروغي لري حداقل شکر ورته وایي مثلا قلبي ناروغي ورته وایي د زړه ناروغي هغه کسان چې خصوصا د دغسې ناروغیو سره مخ دي پرته له وقایوي تدابیرونه ستاسې توصیه هغوی ته څه ده چې باید هغوی نور څه شیان په نظر کې ونیسي دې ته د طبابت لحاظه ایمینو کمپرومایزد یا هغه خلک چې د ایمین سیستم یا دفاعي سیستم یې له مخکې نه متاثره شوی وي د نورو مرضونو په واسطه یا خراب خوراک په واسطه باندې یا داسې مریض اکسرسایز سپورټ دا شی نه کوي د دوی معافیتي سیستم متاثره وي له مخکې نه نو دوی لپاره لږ ذره نور هم توجه پکار ده دوی نور هم باید ځان له دې ویروس نه لرې وساتي نظر نورو خلکو ته ښه خوراک وکوي او هغه فکتورونه چې د دوی د مریض کولو کې رول لري لکه چاقي لکه سګرټ څښل لکه خراب خوراک لکه زیات غوړي خوړل زیاته مالګه خوړل له دې ونه جلوګیري وکړي د دې معافیتي سیستم قوي کړي او هغه مرضونه چې لري د هغو کنټرول لکه څوک چې شکر لري شکر باید په کنټرول کې دوا باید کافي دوا واخلي چې هغه شکر په نورمال رینج کې وساتي فشار باید نورمالي د وینې غوړې باید نورمالي او نور هغه عوامل چې د مریض تجدولو سبب ګرځي د مرض د شدید کېدلو سبب ګرځي هغه باید کنټرول شي او دغه مخه باید ونیول شي په ټوله نړۍ کې اوس غټ سوال دا ده چې ولې موږ دا مرض په ډیرو سرمایه‌دارو او ډیرو پیسه‌دارو ملکونو کې ډیر لرو نظر غریبو ملکونو ته چې دا هم هغه سوالونه دي چې کېدای شي میاشتې وروسته یا کلونه وروسته دې ته ځواب ورکړل شي ولې اسرائیل چې هغومره امکانات لري په هغو کې تقریبا 100 کسه مړه کېږي او څنګه سره چې فلسطین د په فلسطین کې یو نفر مړه کېږي یعنی دا سوالونه دي چې دې شاته به کومې تیوریګانې وي او کوم دلایل به وي دا به وروسته څرګندېږي دقیقا همدغلته هم که تاسو په جریان کې یاستئ وګورئ امریکا او د ایران او د چین ترمنځ په همدې یو څه ناندرۍ هم روانې دي امریکا د ده پړه پر چین اچوي چین د ده پړه پر امریکا اچوي او ایران هم پکې دخیل دی ایران هم وایي چې مثلا دا ویروس د امریکا استخباراتو جوړ کړی او په نړۍ کې خپور کړی دی بل خو چین هم دغه ادعا لري یو پر بل باندې دغه ادعاګانې لري او مخکې تاسې د مافیا خبره هم وکړه دا مسله تر کومه بریده حقیقت لري او ستاسې تبصره په دې برخه کې څه ده د یو متخصص په صفت چې یعنې تاسې په دې برخه کې هیڅوک دقیق او قاطع او نهایی قضاوت نشي کولای ټول خلکو سره سوالونه دي خو مهمه سوالونه دي چې دې ته باید ځواب ورکړل شي او په دې باید خبرې وشي او علمي څېړنې په دې باندې وشي متاسفانه تر اوسه لا وخت
دومره مخکې نه ده تللی یا دومره وخت له ساینسپوهانو سره تر اوسه لا نشته ورسره چې په دې باندې هغه پوره د خپلو تحقیقاتو اعلانونه وکړي. اما سوال برانګیزه مسایل موږ ډېر زیات وینو. موږ وینو چې د موږ ښي لاس او چپ لاس ګاونډیو کې ولې دومره فرق ده، ولې په ایران کې وضعیت داسې ده، ولې په پاکستان کې وضعیت هغسې ده، ولې په هندوستان کې په 1400 میلیونه انسانانو کې وضعیت هغسې ده لکه نن چې موږ تاسو دقیقاً یو شمېر پوښتنې شته دي او هغه یو شمېر پوښتنې چې دغه اوس تاسو سره دي مطرح کوئ یې په دې برخه کې ستاسې تبصرات څه ده، ستاسې موندنې څه دي، هغه ستاسې احتمالي وینا څه ده په دې برخه کې؟ یقینا یعنی زه هم ډیر قاطع قضاوت نشم کولی، ولی احتمالي وینا مې دا ده چې په دې کې مشکل یو وړه برخه ده، اصلي مشکل، ولې غټه برخه د مافیا او د هغه غټو جهاني اقتصادي کړیو تاثیرات دي، مافیایي لاسونه دي چې د دې اور ته نورم لمن وهي او دا ډیر غټ جلوه کوي او دا په خپله نفع باندې استعمالوي. تاسو ګورئ پرون ډونالد ټرامپ د رئیس جمهور د امریکا په دبلیو ایچ او باندې شک کوي او د دبلیو ایچ او باندې انتقاد کوي او له دبلیو ایچ او نه غواړي چې مرستې ورسره بندوي. ستره تمویلي برخه یې ځکه دا ټول ارګنایزیشنونه دا د موږ او تاسو غوندې انسانان دي، دوی ته معاشونه ورکړل کېږي، دوی ډونر لري، دوی ته بل څوک لارې ورښیي، دوی په پالیسیانو سازي کې، دوی په تصامیمو کې، دوی په فیصلو کې تاثیرګذاري د غټو دوایي کمپنیانو او د غټو د واکسین کمپنیانو ډېر زیات رول لري. مننه کوم ډاکټر صابر ته تاسو ته راګرځم. اوس هم ورځو امیري صاحب ته. امیري صاحب تاسو ته راګرځم، غواړم تاسو نه وپوښتم په هیواد کې د کوویډ-19 یا کرونا ویروس له امله ستاسو روغتون بالاخره وتړل شو. ډاکټر صاحب حنیف الله حنیف هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې دمه د دولت لخوا تاسو سره څه ډول مرسته شوې، خصوصا عامې روغتیا وزارت تاسو سره څه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخه ټولو انډیوالانو ملګرو ته د سلامونه وایم. اول باید زه ووایم چې زموږ روغتون د دولت له طرفه تړل شوی نه ده، بلکې هغې نه مخکې چې دولت دا تصمیم ونیسي موږ یو ورځ مخکې چې ډاکټر صاحب حنیف 2 ورځې مخکې شهید کیږي، د هغې نه وروسته موږ دا تصمیم ونیو چې د خپل سټاف د ساتنې په خاطر، د هغوی د فامیل د ساتنې په خاطر چې دا مرض نور خپور نشي، نو موږ خپل موقتي ډول باندې د 2 هفتو لپاره موږ خپل کارونه وځنډول. نو د صحت عامې مکتوب وروسته راغلی، هغې نه مخکې موږ دا تصمیم نیولی و. متاسفانه نه تنها اوس حالت کې بلکې د دې نه مخکې هم دولت کومک داسې خاص نه ده کړی، خصوصا موضوع فعلا د کرونا ده. د کرونا په ارتباط خو له موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی، هیڅ ډول کومک نه ده کړی. ډاکټر صاحب حنیف الله حنیف شهید لومړی ډاکټر و چې شهید سو، د هغې په تداوی کې هیڅ مرسته نه ده شوې، بلکې غفلت زموږ له طرف نه ده شوی، غفلت د دولت له طرفه شوی ده چې صرف معاینې نتیجه کې 48 ساعته تیر کړل، باوجود دې چې دا نتیجه په ډیر زیات ناوخته چې په 12 غنټو کې نتیجه راځي. امیري صاحب غواړم همدغه تاسو نه وپوښتم، پوښتنه دا نه ده شوې چې دولت غواړم تصحیح کړم، پوښتنه دا نه ده شوې چې دولت تاسو باندې روغتون بند کړی، پوښتنه دا وه چې بالاخره تاسې دته اړ شوئ چې د کرونا ویروس له امله خپل روغتون وتړئ، یو شمېر کارکوونکي پرې اخته شوي، خصوصا ډاکټر صاحب حنیف چې خپل ژوند له لاسه ورکړ. علت یې چې شی ولې ډاکټر صاحب وفات شه؟ د حنیف صاحب د شهیدېدل خو دا لومړۍ پیښه نه ده. تاسې دا مخکې موږ ټولو تاسې اورو چې متاسفانه د تقریبا د فوتي په ټولو دنیا کې له 8000 زما په خیال نه پوهېږم دقیق هغې اعمار یې ماته نه دي معلوم چې په زرهاو باندې وفات شوي دي. نو حنیف صاحب خو داسې مزمنه مریضي هم نه درلودله چې زه درته وایم چې دقیق علت یې چې و، دقیق علت کرونا وایرس کې د تنفسي مشکل ده چې متاسفانه د ده ژوند ونه ژغورول شو او د ده په تداوي کې موږ غفلت نه ده کړی. دا مریض که چېرته هر چېرته وای متاسفانه دا به تلف کېدو. دقیقا غواړم پوښتنه همدغه وکړم چې په مجموع کې په هرات ولایت کې هم دغه موضوع تکرار شوې، په بلخ ولایت کې هم، په مجموع کې په هیوادنۍ کچه کې غواړم له تاسې نه وپوښتم
کرونا ویروس په خپله یو جدي تهدید دی د ټولو هیوادوالو په وړاندې، د نړۍ په کچه د هر بشر په وړاندې، حتی د حیواناتو په وړاندې یو جدي ګواښ بلل شوی دی. په د برخه کې خصوصا د روغتیایي کارکوونکو او د ډاکټرانو مړینه څه فکر کوئ ولس ته څه ډول پیغام ورکولی شي؟ دا یو ډول خپله د روحي وژنه نه ده؟ منامه بالکل روحي وژنه ده چې حتی که څوک هم ناروغان چې مثبت هم نه دي راغلي د هغې ته هم رواني مشکل پیدا شوی ده. خو دلته به زه دولت نه زه ګیله لرم چې په هغه ورځو کې چې لومړۍ پیښه په هرات کې ثبت شوه دوی تدابیر ورته ونیول او متاسفانه اوس په اکثریت ولایتونو د افغانستان کې دا پیښې مثبت راغلي دي. نو زموږ خو وینا دا ټول ځوانانو ته چې تعمیر له طرف یا د طبيبانو له طرفه هغه باید مراعات شي. نو ان شاء الله نور به مخنیوي د یوه چاره ده چې مخنیوي وکړو د تدابیرونه. امیري صاحب تاسو په خصوصي برخه کې فعاله ونډه لرئ سی برخه کې. غواړم له تاسو نه وپوښتم کله چې ډاکټر صاحب پر دې ویروس اخته شه او څه فکر کوئ تاسې ولې اقدامات له ابتدا نه ونه کړل؟ او پوښتنه دا رامنځته کېږي وخت چې یو ډاکټر د یو روغتون چې هغه هم فعاله روغتون شمیرل کېږي او په خصوصي برخه کې ونډه لري، څه فکر کوئ یو ډاکټر پر دې ویروس اخته کېږي او هلته دغه روغتون خپل ډاکټر نشي ژغورلی، نو تاسو څه فکر کوئ هلته چې مریضان مراجعه کوي دوی به څه ډول یو هغه وکړي چې وخت دوی ته بیا څنګه رسیدګي کېدای شي په دې برخه کې؟ په ژغورنه کې باید زه ووایم د تداوي له نظره د پایسي طبیب دا نه ده مهمه چې زه به عام وګړی یو رقم تداوي کوم او ډاکټر به بل قسمه زه تداوي کوم. تداوي دي دواړه یو شان دي. دقیقا دا خو زه نه بخښنه غواړم دا خو زه نه ردوم. پاراسټامول ګولۍ ده، تابلیت دی، هغه که زم سردردېږم ورته توصیه کېږي او که تم سردردېږي او که یو ډاکټر هم سردردېږي یا ځان دردېږي هغه ته توصیه شته. هدف دا شی و یعنی د رسیدګۍ په برخه کې غواړم وپوښتم چې ولې ځنډ شوی دی، ولې غفلت نه کار اخیستل شوی؟ غفلت خو زه چې واقعیت هم درته وایم چې د دې په تداوي کې هیڅ اصلا هیڅ غفلت ما درته ویل چې صرف سمپل دی ډاکټر صاحب حنیف الله حنیف موږ لیږلو له هغې نه مخکې موږ دی قرنطین کړی و تقریبا 48 ساعته مخکې چې نتیجه راغله موږ دا قرنطین تداوی ورته شروع کړو. دا نه و چې نتیجه راغله بیا موږ روغ تکلیفونه زیاتېږي دوی موږ اوله په کور کې دی قرنطین کړو چې تکلیف یې زیات شو. د چهارشنبې په ورځ دی راځي روغتون ته موږ تدابیر ورته ونیول، دی اتاق کې آیسولیټ کړو، سیاتامې ته احوال ورکړو چې دا داسې ناروغ د تاسې سمپل واخلي. هغه متاسفانه د چهارشنبې په ورځ نتیجه سمپل یې وانه اخیستو، پنجشنبه یې نتیجه واخیستله، سمپل یې واخیستو. نتیجه بیا جمعه پکې تېره شوه، د شنبې په ورځ دوی ته نتیجه راغله. موږ د دې سمپل ته بیخي صبر نه ده کړی چې ودرې موږ ته سیاتامه څه نتیجه راکوي، بلکې له هغې نه مخکې موږ تدابیر د کرونا ورته نیولو چې ولې ډېر زیات په 100% متیقن چې دا به کرونا چې دا کوم علایم دوی درلودل. نو موږ په دې کې غفلت نه ده کړی چې زه درته وایم چې دوی په تداوي کې موږ غفلت کړی. یعنې تاسې پر عامې روغتیا وزارت غږ کړی و او هغوی نه هم تقاضا کړې وه، خو عامې روغتیا وزارت نه غېړي وه چې علت یې دا شی و چې مثلا ډاکټر زه بالکل په ډاګ ویلی سم چې د چهارشنبې په ورځ چې دی ناروغي ځي له کور نه راځي بیرته، هغې نه مخکې موږ په کور کې ساتلی و چې تاسې هلته کرنټین سي دوام ورته شروع کړي وله چې د چهارشنبې په ورځ دی راځي تکلیفونه زیاتېږي. د دوی معالج ډاکټر ورته وایي چې تاسې لاړ سئ افغان جاپان ته چې هلته لاړل هلته ورته ویلي چې تبه لرې، تبه یې کتلې تبه نسته، مسافرت یې کړی ده، نه له کرونا وایرس سره د تاسې تماس درلودو نه، نو هغې ورته ویلي چې تاسې کرونا نه لرئ. دی بیرته راغلی ده. نو چې کله بیرته راغلی ده نو موږ ته بستر کړی ده په هغه د چهارشنبې په ورځ موږ بیا احوال ورکړی چې دا ناروغ تاسې رد کړی ده، موږ مشکوک تاسې راسئ. نو دوی په هغې ورځ متاسفانه رانغلل، د پنجشنبې په ورځ راغلي د سمپل ده او نتیجه یې 48 ساعت په منځ کې جمعې ته هم زنګونه ویلی چې زموږ نن رخصت څوک نشته، د شنبې په سهار هم زنګ وهلی یا زموږ همکاران نه دي راغلي، وختي ده ایله 12 بجې موږ ته نتیجه راکړې ده.
ډاکټر صاحب خو تر ده وړاندې کومه بله ناروغي نه لرله، یعنې د شکر ناروغي، د زړه ناروغي یا کوم بل تکلیف خو یې نه درلود؟ الحمدلله دا داسې مزمنه ناروغي هیڅ هم نه درلودله. تر هغه وروسته چې دا پیښه وشوله د عامې روغتیا وزارت د رسیدګۍ په برخه کې تاسو سره فعلا څه کړي دي؟ تاسو خو مسؤلیت وترې وم، دغه مسایل پوښتنه کړې وه او دغه مسایل چې اوس دلته تاسې غږېږئ ممکن له هغوی سره هم تاسو شریک کړي؟ د شنبې ورځ کله د سامپل واخیست نو موږ خواهش وکړو چې د کسان چې په تداوي کې ول د دغو نه هم سامپل واخلو. نو دا د شنبې په ورځ موږ ته سامپل د 200 کسانو واخیست. تاسې باور وکړئ چې موږ ته نن رسمي نتیجه راکړله. دا نن د پنجشنبې په ورځ د تقریبا 4 ورځې تېر شو موږ ته نتیجه راکړه. نتیجه څه شی ده؟ 200 کسانو کې متاسفانه زموږ 2 همکاران نور مثبت راغلي دي. یعنې دلته 15 ورځې تېرې شوي دي. زه دلته سیادت امینه زه پوښتنه لرم چې تاسې دا ځنډ ولې د 15 ورځو پکې وکړو؟ دې کې مشکل دی د عامې روغتیا وزیر هغه نن تثبیتېږي. دا نن د پنجشنبې د ورځې د عامې روغتیا وزیر نن د 12 بجو یا 11 بجو په شاوخوا کې کانفرانس درلود. فیروز الدین فیروز هغوی په تېرو 4 ساعتونو کې د 40 تنو د مثبتې پیښې پخلی وکړ. دغه 2 کسه ستاسې هم په هغې کې شامل دي که نه استثنا دي؟ بالکل په هغې کې خو زموږ 2 نفره شامل دي. بله په هغې کې 2 نفره شامل دي، خو نتیجه وروسته له 15 ورځو نه موږ ته نتیجه راغله. زه سوال دغه ده چې د دې نتیجه خو باید په 12 ساعتو کې وایي، ولې 15 ورځې ځنډ؟ هغه کسان چې مثبت وو هغه هېڅوک هم خبر نه ول متاسفانه. نو ویلی شو چې آیا کېدای شي دوی نور هم د سرایت نورو کسانو ته هم کړی و. اقلا که په 12 ساعتو په 4 ساعتو کې دوی خبر وای کېدای شي دوی به ځان نور هم آیسولیټ کړی وای. نو دوی تدابیر نن ورته نیسو. بیرته راګرځم تاسو ته امیري صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. مننه. ډاکټر صاحب غواړم له تاسې نه وپوښتم، تاسې خو د امیري صاحب څرګندونې واورېدې او حنیف ډاکټر صاحب حنیف هم په حق ورسېد، تاسې په جریان کې یاستئ. دوی ټوله پړه پر عامې روغتیا وزارت باندې اچوي. بل خو عامې روغتیا وزارت وګوري وایي چې موږ سخت تدابیر نیولي دي او موږ په دې برخه کې تاسې په جریان کې یاستئ. کافي بودیجه هم ورته یعنې د اوس لپاره ځانګړې شوې ده. علت چې شی دی وخت چې د یو سمپل یا د یوې بیلګې نتیجه 15 ورځې وروسته راشي، دا په خپله یو ستر ناورین نه دی؟ د یو ستر ناورین زیری نه دی؟ متاسفانه همداسې ده. دا یو حقیقت ده. د مونږ وزارت کې دغه ظرفیتونه متاسفانه نشته چې ټول افغانستان ته هغه څومره چې لازمه ده هغسې رسیدګي وشي او هغه مشکل ټول حل کړی سي او ټول خلکو ته په خپل وخت باندې تشخیص ورسي. که تاسو متوجه یو د کامیابي راز د کوریا کې دا ښیي چې هلته ټسټونه ډېر زیات وسول، ډېر زیات خلک زر سکرین سول. په افغانستان کې په دغه ظرفیت چې اوس موږ نن لرو دا یو تاریخ حقیقت ده چې ډېر زیات ټیټ ده. شاید په کابل کې دا اوس ما په فکر په زرهاو کسان په لسهاو زره خلک په دې ویروس اخته وي. ممکن داسې 4 ولایتونو کې به داسې ولایت نه وي چې استثنایي له دې ویروس. بالکل. او دوی سره ټول ظرفیت دوی وایي چې 100 نفره دي، خو په 100 نفرو کې مثلا لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب ویلې په 15 ورځې بعد تاسو یو چاته ټیسټ نتیجه ورکوئ. نو 15 ورځې که ته ما نه ټیسټ واخلې، زه خو 15 ورځې ټیسټ ته منتظر سي وم، زه خو په قرنطین یا په داسې کمپلیټ ایزولیشن کې سناریو د ډاکټر صاحب حنیف په مسله کې هم تاسو په جریان کې یاستئ. بالکل بالکل. دا ویلات همدغه شی دی چې د دوی ځنډ او ناغېړي وه چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ. نه دغه نقطه کې بیا لږ باید ذهنیت لږ کوږ نه سي که نه. د ژوند ته خو چې څه شی امکان و هغه ډاکټر صاحبان ورته کړي دي په امیري روغتون کې. پوره هغه څه چې ورته باید اما دوی خو ویلې تاسو واورېدل چې د نه کوم تکلیف درلوده، د زړه په تکلیف هم اخته نه و، د شکر په ناروغۍ هم اخته نه و. موږ خو داسې نه وایو چې کورونا سړی نه وزني. یعنې خو کورونا یعنې که دغسې حالات کې تاسو په جریان کې یاستئ، نړیوال آمار به هم تاسې اورېدلي چې په دغسې حالات کې چې مثلا کومه ناروغي که ونه لري بیا د مړینې چانس کم ده، ډېر زیات کم ده. ولې ردولی څوک نه سي. یعنې خپله کورونا باعث د مرګ ګرځي که چېرته په یو 3-4% خلکو کې. تر څو زه خبر یم د ډاکټر صاحب شکر هم درلوده. ما په مالته مشر وایي چې دا اصلا روغ صحت و ده. ما داسې اورېدلي دي چې د شکر هم درلوده، خو که چېرته شکر هم ونه لري دا په دې معنا نه ده چې دی نه مړ کېږي. یعنې چې کورونا څوک نسي وځلی، داسې خبره هم نه ده. ولې چانس د مرګ ډېر کم ده. خو دوی هغه هر څه چې د کورونا مریض لپاره باید شوي وای دوی کړي دي مکمل. یعنې مغه تداوي مغه شی چې ورته امکان و هغه کېدلی شوی. ځنډ فقط د نورو د ملوث کولو لپاره خطرناک و.
چې دوی باید ځنډ پکې نه وای کړی لکه دوه تنه چې اوس اخته دي پې، لکه اوس دوه تنه اخته دي، دغه باید دا نور ټول مشکوک دي دا اوس. خو زه چې تر څوره د روغتون نه خبر یم، دوی په مغه ورځ په دې ډاکټر باندې مشکوک شوي دي او دوی ټسټ مثبت ورته راغلی دا نور قرنطین کړي دي. دا نور ډاکټران یو هم کور ته نه دي تللي، یو ته مې اجازه نه ده ورکړې. هغه کارمندان چې له ده سره په تماس کې وو، یو ته مې اجازه نه ده ورکړې چې کور ته لاړ شي. ټولو ته یې په شفاخانه چون رخصت کړي ده، ټوله شفاخانه خپل کارمندان په قرنطین خپل کارمندان په شفاخانه کې قرنطین کړي، په درېیم منزل کې اتاقونه یې ورکړي، ورته ویلي تاسو نور خورېږئ به نه، تاسو به هلته قرنطین اوسئ. دا ډېر معقوله او له دې نه زیات شی نه شویم کولی، هېڅ شی دې نه زیات نه شوی. دې نه که وزارت وایي، که دولت وایي، که NGO وایي، که هر چا وایي، دې نه زیات نه شوی کولی. دوی خپل مسؤلیت تر اخره ادا کړی ده او ډېر معقول ادا کړی ده. اما کله چې موږ انتقاد کوو هغه دا ده چې وزارت باید خپل ظرفیتونه زیږ کړي او وزارت دلیل وایي چې موږ سره پیسې نشته، موږ سره امکانات نشته. سکتور خصوصي ورته پیشنهاد ورته ولېږه، ورته حاضر و چې تاسو د نظر لاندې، تاسو د کیفیت د کنټرول نظر لاندې موږ حاضر یو د ورځې 1.5 کسان تاسو ته ټیسټ کوو. دوی خصوصي سکتور ته هم دا چانس او دا زمینه نه مساعدوي او نه یې ورکوي. حال دا چې خصوصي سکتور له دولت نه ډېر امکانات لري. مثلا دوی که یو دانه PCR لري، موږ یو شفاخانه ده حاضره شوله چې زه 10 دانې PCR تاسو ته ږدم، 10 سنټر درته جوړوم، ماته امکانات هغه راکوي، اجازه راکوي چې زه دغه تشخیص کچه لوړه بوزم. غیر له هغه نو که موږ 100 کسه ظرفیت په هرات کې ولرو او 100 کسه په کابل کې ولرو، 100 کسه په جلال آباد کې ولرو او ته د 22 میلیونه خلک غواړي په دې باندې سکرین کې، نو دا لږ ذره ډېره امیدوار کننده نه ده چې موږ دغه اصلي هغه ته ورسېږو. ځکه ما مخکې تاسو ته ویلې چې دغه ارقام چې 448 ته ورسېدل، دا خو په شکل د تصاعد مسجک ځي. هر ورځ دوی څومره ظرفیت ده، د موږ ظرفیت مطابق دا مسجک رواني دي. خلکو ممکن که چیرې د دوی ظرفیت د 0 کسانو نو بیا به زر زر جګتلل، دا د اندېښنې خبره ده. که 10,000 وای بیا به 10,000 جګتلل، که یو لک وای بیا به څوره جګتلل. یعنی د دوی دغه کومه پروسه چې اوس فعلا په کوم رقم روانه ده او دوی د څو کسانو ظرفیت چې لري د ټیسټ دقیقا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، نو که چیرې د لوړو ارقامو ظرفیت په دوی کې وای ممکن دا رقم به ډېر زیات اوس، یعنی دا رقم چې اوس دی دې رقم ته په کتو سره موږ تاسو ته یو شی زه وایم، څه شته چې موږ باید مثبت اوسو او خوشبین اوسو. هغه د موږ د مړینې کچه داسې کمه ده، بالکل الحمدلله نظر دغه تعداد ته موږ ګورو. خو که چیرې مهار نشي او مخه ونه نیول شي او ستاسو مخکینی اندېښنه ډاکټر صاحب بخښنه غواړم چې تاسو ویلي که چیرې 10,000 مثلا ټیسټ چې د 10,000 نه حداقل نیمایي مثبت راوځي، خو که چیرې دې ارقامو ته بیا سره وګوري دغه احتمالي ارقام چې دي اوس موږ او تاسو وړاندوینه وکړله، څه فکر کوئ په راتلونکي کې یو جدي ګواښ متوجه نه دی ملت ته؟ زه نه غواړم لکه د نورو غوندې خلک وویروم. څه چې حقیقت دی هغه په سترګې نه شو ټول سوالونه دي. زه داسې فکر کوم کېدای شي په لکاو نفرو دا اوس وخته تېر کړی، کېدای شي تاسو تېر کړی وي، کېدای شي ما تېر کړی وي، هېڅ څوک یې نشي ردولی چې تا نه ده تېر کړی، ما نه ده تېر کړی. پرون یا بله ورځ یا 2 هفتې مخکې کېدای شي تا لږ ټوخی درلوده، کېدای شي لږ تبه دې درلوده، یا دې ستونی لږ خارش کوو یا څه و. دا داسې یو ګونګ حالت ده چې هېڅ څوک قطعي قضاوت او اعلان نشي کولی. ولې څه شی مهمه ده دا ده، زه تاسو ته اجازه لرنه غواړم دا ټولو مسؤلینو ته دا پیغام ورسوم چې لطفا په راپور ورکولو د مړینې کې ډېر دقیق اوسئ. دغه 15 کسان چې تاسو مړه اعلانوئ، د دې باید تاسو تاریخچه او دغه نور مسایل هم له خلکو سره شریک کړئ. تر ډېره وایي دوی هغه نورې ناروغۍ هم لرلې چې ما واورېدل هغه عمرونه هم ډېر مزار کې چې کومه ښځه مړه سوې وه د زړه حمله یې درلودله. نو زړه حمله خو په امریکا کې 50% خلک د زړه له حملې له وجې نه په اول ساعت کې مړه کېږي. نو زه ډېر باورمند نه یم چې دا 15 کسان د ټول پیور کرونا وزلي، نور د هېڅ شی نه درلودل. صحیح، یو دا ډېر دقیق مهمه خبر ده. نو که چېرته دغه 15 ټول کرونا وزلي، زه داسې فکر کوم له دغه اوسني وضعیت نه چې موږ لکاو نفر له ایران نه راغلل، اوس له تورخم طرف نه خلک راغلل، له تیارو کې له ترکیې نه او له کوم ځای نه خلک راغلل او دلته هم انتشار ډېر زیات چې تقریبا 2 میاشتې 2.5 میاشتې تلې. نو اوس به ډېر خلک ملوث وي، ولې مرګ د موږ شکر ډېر کم ده چې دا یو خوشبینانه خبر ده د ټولو خلکو لپاره. او خلک باید فقط مقاومت خپل زیات کړي، خلک باید ډېر ډاډه اوسي چې که چېرته دغه وقایوي تدابیر ونیسي، لاسونه همیشه ومینځي، فاصلې ونیسي، مجلسونو نه تګ راتګ نه دیونه اجتناب وکړي، په کورو کې کینی، انشاءالله چې موږ به ډېر ښه وکولی شو چې دې ویروس مقابل کې مقابله وکړو. یعنې په مجموع کې دا ویلی شو درنو
اوریدونکو تاسو ته هم بیا په تکرار سره وایم، یعنې په مجموع کې دا موږ ویلی شو رسنیو مطبوعاتو چې په ده برخه کې مثلا خپل مسؤلیت و ادا کړی دی، هغه کوم سپاټونه چې جوړ شوي تاسو ته، کومې لارښوونیزې سپاټونه چې تاسو ته جوړ شوي دي، لنډ لنډ کلیپونه تاسو ته جوړ شوي، لطفا په ده برخه کې متوجه اوسئ. یوازینۍ لاره یې چې مثلا له دې وژونکي ویروس څخه موږ او تاسې ځان وساتو همدغه ده. غواړم له تاسې نه وپوښتم ډاکټر صاحب، په مجموع کې دا ویروس تر اوسه د نړۍ په کچه نه دی پیژندل شوی سم. چین څنګه وکولی شول چې په لنډ وخت کې چې د دې مرکز و ووهان ښار او په لنډ وخت کې راکابو کړي او دا وضعیت مهار کړي؟ اصلي ځواب د دې سوال هیڅ چا سره نشته، خو ظاهرا یې دا اوس قرنطین وکړو او ټول تګ راتګ او دا ډسټنس او دا شی برابر کړل. اما قرنطین خو د نړۍ په سطحه دا اوس لګیا دی، ټول قرنطین دی. اما زه دا باور نسم کولی چې 1.5 میلیارډ نفوس دی، دوی داسې کنټرول کړي چې تېره ورځ دوی یو کیس نه درلوده یا 2 کیس یې نه درلودل. ځکه خو زه وایم چې دا هغه سوالونه دي چې له ما سره دي، هغه سلهاو سوالونه. بخښنه غواړم، همدغه دی د ووهان ښار چې دا مرض پکې را پیدا شه، دا ویروس پکې را پیدا شه، له 2 ورځو څخه وروسته 13 ورځ پکې حالت بیرته عادي حالت ته راوګرځېد او هر څه پکې نورمال شول. دا ډېر لوی سوال ده. د دې په څنګ کې بل دا سوال ده چې کومه ورځ چې میکروب پیدا سه ټسټ څنګه په هغه ورځ ورته جوړ. بل سوال دا ده دا ولې لوکس ملکونه یې خوښ کړي دي، دا پیسهدار ملکونه هغه ډېر خلک ځان پاک ساتي. ایټالیا خلک چټل وو، که د هندوستان خلک چټل دي، که د پاکستان خلک کې حفظ الصحه نه مراعاتېږي. صدر اعظم د انګلستان نیسي، ولې بنګلادیش خلک کې دومره هغه نه لري. نو دا سوالونه دي چې ولې هغه ملکونو کې چې ډېر واکسین کیدی سي خرڅ سي، هغه ملکونه چې به آماده یې کړل دي خلکو مغزونه چې دوی واکسین باندې ډېرې پیسې ورکړي او په دوا باندې ډېرې پیسې ورکړي، هغوی دې الریډي آماده شول. تاسو خبر یاست په امریکا او په اروپا او دې ځای کې داسې یو بزنس داسې خلکو ذهنیت د واکسین مقابل کې داسې جوړوي چې ته بیا مجبوره یې واکسین وکړې، او دا واکسین ډېر قیمته ده او دا د انشورنس کمپنۍ درکوي. دا د غټې جاینټ کمپنۍ دي چې دوی په دې کې ډېرې لویې پیسې جوړوي، او ته بیا جیم ته نشې تللی چې که ته هغه کارډ ونه لرې، تا ته وایي دا واکسین دې کړی چې نه دې کړی، ته جیم ته نشې تللی، ته سینما ته نشې تللی، ته سټډي ته نشې تللی، ته سفر نشې کولی، ځکه ستا ذهن باید مخکې له مخکې آماده کړي. دا داسې یو کوشنده مرض ده چې بیا دې نه پرېږدي. غیر له ما مخکې تاسو په تلویزیون کې ویلی سې سږ کال زمی CDC وایي، د امریکې CDC یعنې تقریبا وزارت صحت وایي په امریکې کې 2,000 کسان انفلوئنزا یا فلو یا د ریزش مړه کړل. 2,000 کسان، ولې هغه تر اوسه پورې 3,000 کسان مړه کړي دي کووډ-19 ناروغۍ. نو دې ته دومره کمپاین او دومره ډار خلق څه هغه ته هغه به خلکو فراموش ده، ځکه چې هغه الریډي واکسین لري، هغه ته خلکو اسم پیسې مصرفېږي یا هغه کېږي، هغه اوس هېڅ نه اعلانېږي. یعنې بې له شکه چې د علاج شته دی، هر چی شی شته، خو د اقتصادي حالت د لوړېدو په خاطر او خپل د بزنس په خاطر دوی لا هم وخت ته انتظار لري او دا پروسه یې ځنډولې. د دغه ویروس لپاره خو پیژندل شوی تداوی لا وجود نه لري. ما مخکې درته ویلې یوازینۍ تداوی موږ د وجود خپل معافیتي سیستم دی، موږ خپل د وجود عسکر دي چې د مقابل کې جنګ کوي. ولې دغه کمپاینونه چې ډېر ورته کېږي، دغه تجدیدي چې ډېر زیات، یعنې چین یوازې د قرنطین له لارې او د وقایې له لارې وکړای شول چې دا وضعیت مهار کړي. ظاهرا همداسې ده، خو زه یې نشم منلی. ډاکټر صاحب غواړم تاسو ته راشم. امیري صاحب زما غږ شته تاسو سره؟ غواړم له تاسو نه وپوښتم په مجموع کې په افغانستان کې د دغه 484 مثبتو پیښو ته په کتو سره د ده ترڅنګ که چیرې موږ دا ارقام وګورو چې مثلا د یو شمېر روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو اخته کېدل یا مثبتې پیښې چې په داسې ارقامو کې دوی راوځي، څه فکر کوئ دا ډېره د جدي اندېښنې وړ مسله ده؟ او ترڅنګ به تاسو په جریان کې یاستئ، یو ډاکټر صاحب هم د رابع بلخي یو ډاکټر هم داسې یو ریپورټونه شته دي چې هغه هم پر کووډ-19 یا کرونا ویروس اخته دی. غواړم له تاسو نه وپوښتم چې په دې برخه کې ستاسې تبصره څه ده ډاکټر صاحب، امیري صاحب؟ بخښنه غواړم د تخنیکي ستونزې له وجې ډاکټر صاحب له موږ سره اړیکه پرې شوې ده او هیله کوم چې دا اړیکه زموږ سره بیرته هغه شي وصل شي. ډاکټر صاحب بیرته راځم تاسو ته، غواړم دا پوښتنه له تاسو نه مطرح کړم، څه فکر کوئ دغه ارقامو ته په کتو سره چې 484 کسان په مجموع کې موږ مثبتې پیښې لرو، د ترڅنګ که چیرې د روغتیایي کارکوونکو کچه وګورئ د نورو هیوادونو په پرتله دا تر یو حده د اندېښنې وړ مسله ده؟
که ارقام دا خو د اندېښنې وړ نه ده، خو زه په دې ارقامو باور نه لرم. زه فکر کوم له دې نه ډېر زیات دي، له دې نه ډېر لوړ دي، ځکه زموږ کې د ظرفیت د تشخیص ډېر کم ده. نو زه فکر نه کوم چې په دغه امکاناتو چې موږ درلودل یا دغه فرهنګ چې موږ لرو یا دغه د خبرو ته غوږ بخښنه غواړم بخښنه غواړم نظر واخلئ. تاسو مهرباني وکړئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. ورځو بیرته اميري صاحب زما غږ اورئ؟ تاسې اميري صاحب یاستئ؟ تاسې ډاکټر صاحب زما आवाज اورئ؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسې ادامه ورکړئ. نو ما په فکر کې چېرته ارقام چې دغه اوس ښودل کېږي په دې شکل خو دا خو ښه دي، اما لکه څنګه چې موږ دغه د وزارت صحت عامې هغه خبرې نه مراته وي موږ خلک، او دا اوس هم تاسو ګورئ چې خلک باندې ګرځي، خلک اجتماعګانې کوي، خلک سره یو ځای کېږي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې موږ کیسونه به ډېر زیات دي، موږ به ډېر زیات مثبت کیسونه لرو، خو متاسفانه چې موږ د معاینې ظرفیت ډېر کم ده او موږ فعلا اوس په 484 کې روان یو. ارقام له دې نه ډېر زیات دي. ډاکټر صاحب دې وضعیت ته په کتو سره که چیرې داسې فکر وکړو دا وضعیت که چیرې همدغه شان دوام ولري او دلته د ظرفیتونو نشتوالی شته دی، د امکاناتو نشتوالی شته دی، مثلا عامې روغتیا وزارت لږ څه په خپل حد کې تاسې په وینا یا ډاکټر صاحب په وینا چې لږ څه ستونزو او مشکلاتو کې دی، که وضعیت همدا شان دوام وکړي څه فکر کوئ هغه نړیواله انساني فاجعه سناریو چې په نړۍ کچه باندې تکرار شوی، یعنی دلته انتظار زی چې یعنی داسې یو حالت سره به خدای مکړه مخ شو؟ زه خو شخصا خوشبینه یم. زه فکر نه کوم چې دومره بد حالت به رامنځته سي. اوس دولت په دغه یو شي کې ډېر تاکید وکړي دغه قرنطین لږ کلک وساتي او خلک له کورونو ډېر راونوځي. انشاءالله چې موږ خلک به دې مقابل کې مقاومت وکړي او معافیت به په خلکو کې را پیدا شي، ځکه که څومره دا ویروس زیاتېږي هغومره معافیت جوړېږي. هغه خلک چې دا ویروس اخلي او دې نه بچ کېږي نو بیا مقاومت به ورسره جګېږي. نو زه شخصا خوشبینه یم سره له دې چې هېڅوک نه د بدتوب طرف ته ثبوت لري او کوم علمي مدارک لري او نه د خرابې. تاسو ته بیرته راګرځم ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب غواړم له تاسو نه وپوښتم په مجموع کې اوس فعلا ستاسې د ټولو روغتیایي کارکوونکو وضعیت تر کومه بریده د ډاډ وړ دی، خصوصا هغه 2 کسان چې نن یې بیلګې مثبتې راوتلې دي؟ بله صاحب خوشبختانه بیا هم نن مې اړیکې له دواړو همکارانو سره نیولې دي، د دواړو په کورو کې قرنطین سوي دي او خبره مې ورسره کړې ده کومه وقایوي دواوې چې دي هایدروکسي کلوروکوین هم ورسره شروع کړي دي. نو الحمدلله وضعیت د دوی ډېر ښه ده. انشاءالله داسې د تشویش وړ خبرې ضرورت نه لرو چې ورته تشویش ورته مخکې مې له تاسې نه وپوښتل وخت هم کم دی چې چون لاند ځواب ماته راکوئ، یعنی په داسې یو حالت کې د روغتیایي کارکوونکو مصابېدل یا اخته کېدل پر کرونا ویروس پخپله تاسو په جریان کې یاستئ، داسې ریپورټونه شته چې د رابعې بلخي د روغتون یو ډاکټر هم پر کرونا ویروس اخته دی، یعنی په مجموع کې څه فکر کوئ څه باید وشي او تر کومه بریده تاسې په دې برخه کې اندېښنه لرئ؟ د اندېښنې وړ خو باید ترڅنګ خوشبینه هم اوسو، لکه څنګه ډاکټر صاحب هم چې وویله چې خوشبینه خو یو د ارقام چې دولت ورکړي چې 444 دي، فکر نه کوم دا به 400 وي او دا ارقام زیات دي. متاسفانه یو خو د دې کومه چې کرایټیریا چې ورته ورکړي چې ته به لرې سفر دې کړی ده او چا سره د تماس صرف د دا کرایټیریا ده. په اولو کې هیڅ مریض علائم هم نه لري مثبت دي، هغه یعنی د دې سکرینینګ ډېر کم ده. بیا هم زه له دولت نه خواهش کوم چې د کوم قرنطین چې نیولی دا نور هم ټینګ کړي او له خلکو نه هم خواهش لرم چې قرنطین ته احترام ولري. دا د ځورولو خبر نه ده، صرف دا د دوی د ساتنې لپاره قرنطین کو، نو غیر ضروري تګ راتګ نه دي منسي، باید له کورونو نه وځي. نو انشاءالله د دې کرونا سره مقاومت کوو او مبارزه به جاري ساتو، خو خپل ځانونه به ساتو. مننه کوم ډاکټر صاحب، له تاسو نه مننه کوم او امیر صاحب غواړم بحث هم له تاسو سره راټول کوم چون وخت هم ډېر زیات کم دی.
څه فکر کوئ دغه کومه شیوه چې د دولت لخوا خصوصا هم روغتیا وزارت لخوا د تشخیص په برخه کې روانه شوې په دې برخه کې تاسې ملاحظات لرئ او یا دا کافي بولئ تاسې ته زه فکر کوم دا ډېر زیات کم ده او دولت متاسفانه دې ته کمه دوی په وینا باندې امکانات یا بودیجه ورته کمه ده. ما مشوره به دا وي چې دا امکانات باید ډېر زیات کړي. موږ باید سکرینینګ خپل ډېر زیات کړو تر څو وکولی شو هغه مشکوک کسان هغه کسان چې ملوث دي د ویروس سره هغوی له جامعې نه ډېر زر تجرید کړو او په مطلقه تجرید کې وساتو تر څو نور خلک او نور کورنۍ معوفه نه سي. ما په نظر په دې کې د خصوصي سکتور داخلول ډېر ضرور دي او خصوصي سکتور ته دا اسانتیاوې باید برابرې شي تر څو دا ټسټونه دوی وکړي که چې دوی نظر لاندې او د WHO د معیاراتو مطابق تر څو موږ وکولی شو خپل ظرفیت د تشخیص جګ بوځو. مننه کوم. په سټوډیو کې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو د رهبرۍ غړی ډاکټر صاحب عزیز الله امیري او همدارنګه د سکایپ له لارې په کابل کې د امیري روغتون رئیس میرویس امیري له تاسو دواړو مننه کوم چې وخت مو راته راکړ او په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. مننه کوم. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم. تر بل بحث او بلې خپرونې نو خدای پامان.